بله ویروسي ناروغي ډاکټر صاحبانو چې مخته راله هغه اچ آی وي انسیفالوپاتي یا هم ایډز ډیمینشا کمپلیکس دی ډاکټر صاحبانو. اچ آی وي انسیفالوپاتي ډاکټر صاحبانو او یا هم ایډز ډیمینشا کمپلیکس. ډاکټر صاحبانو د اچ آی وي وایرس متاسفانه چې په افغانستان کې هم د نورې نړۍ په شمول سره ډاکټر صاحبانو ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اچ آی وي وایرس چې داسې یو وایرس ته چې تر اوسه پورې دقیقه درملنه نه ده پیدا سوي، یعنې دا معنی چې مستقیما زموږ ته له بدنه څخه دا کلیر اوې نه کیږي. په دې کې شک نشته چې ځینې انټي وایرل دي دا کنټرولوي اما له منځه یې نسي وړی. نو په دې اساس باندې د دغه ناروغۍ څخه ځان ساتل ډېر مهم دي. د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو ما تاسو ته ویلي وو تر ټولو لومړۍ لاره چې دی ډاکټر صاحبانو هغه سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیز ده چې د مختلفو ډولونو سیکشوال انټرکورس څخه رامنځته کېږي، په خاص توګه سره انل انټرکورس. دا ناروغۍ ډاکټر صاحبانو چې رامنځته سوه ما تاسو ته ویلي وو سی ډي 4 ختموي او یا هم معافیت راکښته کوي. په دې کې هم شک نسته چې په سی ډي 4 حجراتو کې چې د ټي لیمفوسایټونو یا هیلپر ټي لیمفوسایټ عمده ډول جوړوي، د هغوی په سطحه باندې د دې دپاره ډاکټر صاحبانو سی ډي 4 مالیکول خپله د اخوځي په ډول سره کار کوي. نو دا ټروپیزم لري د هغوی دپاره. اما په ځینې انسانانو کې ډاکټر صاحبانو چې په اچ آی وي باندې اخته یي، دوهم غټ غړی چې ورباندې حمله کیږي د اچ آی وي په واسطه باندې هغه برین ده. لومړی حمله زموږ تاسې په امیون سیسټم کوي، معافیت نه سی ډي 4 له منځه وړي. دوهمه حمله چې ایډز یې ورباندې کوي ډاکټر صاحبانو یا اچ آی وي وایرس یې ورباندې کوي، هغه به کوم غړی وي؟ برین سره له دې چې ډاکټر صاحبانو عالمانو دا ثبوت کړي ده چې خپله په نیوران باندې له پاسه د اچ آی وي وایرس لپاره کوم اخوځه نسته، یا په بل عبارت نیورانونه د اچ آی وي وایرس لپاره ټروپیزم نه لري. اما بیا هم نیورانونه اکثره وخت تخریبیږي د اچ آی وي وایرس په نتیجه کې. په کوم میکانیزم سره ډاکټر صاحبانو؟ په دې خاطر چې موږ تاسې ویلي وو چې د اچ آی وي وایرس لپاره ټروپیزم سی ډي 4 حجرات لري او بلې مکروفاجونه لري. نو موږ پوهېږو په برین کې دننه مکروفاجونه شته، څه ورته وایو؟ مایکروګلیا. نو دغه اچ آی وي وایرس چې کله په وینه کې زیات سي یعنې وایریمیا رامنځته کړي، ځان رسوي ډاکټر صاحبانو تر برینه پورې او بالاخره کوم ځای ته ځان رسوي؟ مایکروګلیا ته. نو کله چې مایکروګلیا یعنې زموږ تاسې په برین کې دننه مکروفاج ته ځان ورسول ډاکټر صاحبانو یا مونوسایټس ته، هغو ته داخل سول، هغوی د تخریب سبب سول، په نتیجه کې به انفلمیشن رامنځته کړي که یا خصوصا هغه مکروفاجونه چې د دې په واسطه باندې سنسیټایز سول، هغه به له ځانه څخه یو قسم سایټوکینونه ازادوي په دغه وخت کې په برین کې دننه. لکه په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو هغه عبارت لکه ټیومر نیکروټینګ فکتور الفا، انټرلوکین 1، انټرلوکین 6، ټیومر نیکروټینګ ټرانسفرمینګ گروث فکتور بیتا او انټرپیران ګاما، همدارنګه پلیټلیټ اکټیویټینګ فکتور یا پی ای اف، انډوتیلین او د دې ترتیب ځینې نور سایټوکینونه هم له دې څخه ازادېږي. کله چې دغه سایټوکینونه شاوخوا د مایکروګلیا یا د فعاله هغه مکروفاج ډاکټر صاحبانو آزاد سول، څه فکر کوئ چې په هغه ساحه کې انفلمیشن جوړیږي که یا؟ چې انفلمیشن جوړ سو په دغه ساحه کې چې نیوران پروت هغه نیوران تخریب کیږي او ډیمیج کیږي که نه؟ نو په همدغه ترتیب سره به زموږ تاسې په برین کې ډېر زیات نیورانونه ډیمیج تخریب سي، حتی یوه ساحه به اټروپي وکړي. نو په دې اساس باندې به په دغه دماغ کې ډاکټر صاحبانو بیا نه ډاکټر صاحبانو ښه د تینکینګ پروسس کیږي او نه به هم حافظه د دغو کسانو قوي پاته کیږي، ځکه چې څونه نیورانونه ډیر وي او څونه فعاله وي، څونه چې انفلمیشن نه وي، همدومره ډاکټر صاحبانو په یوه انسان کې د تینکینګ پروسه یعنې د فکر کولو پروسه قوي چټکه وي او همدومره د هغوی حافظه قوي وي. کله چې نیورانونه زیات تخریب او ډیمیج سي په دغه ډول سره، تاسې څه فکر کوئ چې په یغو نیورانونو کې بیا د تینکینګ پروسه له سوال سره مخ کیږي که یا؟ نو په دې اساس د دغو کسانو نه یوازې دا چې حافظه یې ډېره کمزوري سي چې کوم ته ډیمینشیا وایي ډاکټر صاحبانو. ډیمینشیا چې شته وایي ډاکټر صاحبانو دا یوه داسې ناروغۍ ده چې په برین کې واقع کیږي د مختلفو وجو څخه. ممکن کېدای شي چې مثلا وایرل انفیکشن څخه وروسته، مثلا الزایمر ډیزیز څخه وروسته، مختلفې داسې انډرلاینینګ پاتالوجانې لري چې برین اکثره اټروپي وکړي او په هغو کې بیا بالاخره حافظه یې کمزوري کېږي، امنیزیا لري دا کسان، یېره یې ډېره وي. صحیح ده؟ داسې هم نه وي ټوټل، خو بعضې وخت یېره ډېره وي. مثلا غوا دې سول کوټې ته چې ورسره ما چپلکې راوړه او دی له هغې خوا ته چې راخیستی پټکی
تر هغه یې لا په یاد دی. بل دا د تینکینګ پروسه هم د دغو له سوال سره مخ وي. دوی صحیح فکر نسي کولی، صحیح تصمیم نسي نیولی، نو په دې اساس باندې دې حالت ته ډیمینشیا وایي. نو هغه ډیجنریټیو ناروغي چې د ایچ آی وي په واسطه باندې په برین کې رامنځته کېږي، میکانیزمونه یې ما تاسو ته روښانه کړل. دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ ایډز ډیمینشیا کمپلیکس او یا هم ورته ایچ آی وي انسیفالوپاټي. صحیح. تاسو کې کوم مسلمان نه پوه سوی بیا هم درته تشریح کوی سم. ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهم شی چې ما تاسو ته ویل د ایچ آی وي د وایرس د منتن کېدلو څخه وروسته په برین کې رامنځته کېږي، هغه عبارت له ډیمینشیا څخه دی. ډاکټر صاحبانو ډیمینشیا کې عموما ډاکټر صاحبانو کوګنیټیو ایبیلیټي کمیږي. ډاکټر صاحبانو د دغو انسانانو ذکاوت کمیږي. ډاکټر صاحبانو د فکر کولو پروسه یې کمیږي د دغو کسانو. ډاکټر صاحبانو او ورځ تر بلې اعصاب ضعیفه کیږي. او د کلینیک له نظره ډاکټر صاحبانو تقریبا هغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي ډاکټر صاحبانو یوازې یعنی 25% د ایډز کسان چې دي ډاکټر صاحبانو هغه په ایډز ډیمینشیا باندې اخته دي، یوازې 25%. اوس که 100 کسان دي ایډز کسان دلته وي، ګوري یو ایچ آی وي کسان دي، یو ایډز هغه کسان چې فعاله ناروغه دي یا ناروغي پکې رامنځته سوې ده. څه رقم یعنی دا معنا چې د دوی د سی ډي 4 کاونټ تر 200 کم وي. یغه ته بیا ایچ آی وي نه سی ویلی، یغه ته څه وایي؟ ایډز. نو په ایډز کسانو کې ډاکټر صاحبانو که 100 کسان راولي یوازې 25 ممکن چې ولري ډیمینشیا. اما په دې کې شک نشته هغه کسان چې مړه سوي دي د ایچ آی وي له وجې یا کوم کسان چې د ایډز له وجې مړه سوي دي، تر اټاپسي وروسته تقریبا ډاکټر صاحبانو د دوی تر څو 80 حتی 90% ناروغان ثبوت سوي دي چې دوی د برین اټراپي او ډیمینشیا درلوده. مطلب می دا ده چې زیات کسان ډاکټر صاحبانو په تخریب د نرف سیستم اخته کیږي کوم چې په ایچ آی وي باندې اخته دي، خو د اکثرو اعراض ډیر وسپي نه وي، ممکن خفیف وي. نو په دې اساس موږ تاسې په کلینیکي ډول سره هغه نسو تشخیصولی، خو کله چې مړه سي بیا موږ ته معلومیږي چې تقریبا 90% یا 80% ممکن ډیمینشیا ولري. ګوري خطرناکه ده که نه؟ اکثره وخت ډاکټر صاحبانو د هیستالوژي له نظره که چېرته موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو په دغه ساحو کې اکثره وخت برین ډیمیج کیږي، یعنی پارنکایمل حجرات یې له منځه ځي، تخریبیږي. په ساحه کې ډاکټر صاحبانو مولټي نیوکلیر جینټ سیل زیاتیږي او د التهاب لمن ورځ تر بلې پکې غوړیږي ډاکټر صاحبانو. او حتی کېدای سي چې مثلا د ځینې یارانو ډاکټر صاحبانو په برین کې دننه مایلینیشن هم د لاسه ورکړی وي، یعنې دوامداره ډي مایلینیشن پکې روان وي په یغو حجراتو کې ډاکټر صاحبانو. نو په دې اساس باندې موږ تاسې باید په ټولو هغو کسانو کې وخت په وخت سایکاټریک کنسلټیشن واخلو کوم چې په ایډز باندې اخته دي. د ایډز کسان باید وخت په وخت عصبي ډاکټر سره هم مشوره وکړي تر څو دی ډاکټر صاحبانو له دغه حالتونو څخه وژغورل سي، ځکه د دغو ناروغیو د رامنځته کېدلو یا هم د دغه ډیجنریشن د رامنځته کېدلو دپاره زموږ تاسې سره مختلفې لارې شته. په دغه جدول کې ډاکټر صاحبانو ټولې هغه ناروغۍ ښوول سوي دي چې د ایچ آی وي په کسانو کې راڅرګندېږي. مثلا تر ټولو مهم چې و هغه ایډز ډیمینشیا کمپلیکس د ایچ آی وي په کسانو کې. د ایچ آی وي په کسانو کې نه یوازې دا چې ایډز ډیمینشیا کمپلیکس رامنځته کېږي، بلکې په دې کې مختلف اپرچونسټیک یا هم مکپرس انتانات هم لیدل کېږي، ځکه مافیت یې 0 ده که نه، لکه ټوکزوپلازموسیس، کرپټوکوکل میننجایټس، پروګریسیو کرپټوکوکل میننجایټس. ټوکسوپلازموسیس څه شی ده؟ کوم پرازیت؟ ټوکسوپلازما ګونډۍ. او کرپټوکوکس څه ده؟ فانګل ناروغي ده چې څه ورته وایي؟ کرپټوکوکس نیوپرمان. همدارنګه پروګریسیو ملټیفوکل لیکو انسیفالوپاتی ډاکټر صاحبانو، نیوروسیفلیس پکې لیدل کېږي په دې کسانو کې، ټیبرکلوس میننجایټس. همدارنګه نیوپلازمز مختلف سرطانونه مثلا لکه پرایمري سینس لیمفوما، کیپوسارکوما، پروګریسیو ملټیفوکل لیکو انسیفالوپاتی یا هم پیمیل چې ورته وایي، او پیریپرل نیوراپاتی ډاکټر صاحبانو، او همدارنګه مایلو پتی ډاکټر صاحبانو یا سپاینل کار ډیزیز.
تقریبا په دې کې تر ټولو زیات واقعیت چې دي ډاکټر صاحبانو هغه د څه شي دي د پیریفرل نیوروپاثي یعنی هغه کسان چې په ایډز اخته په پیریفرل او یا پیسه په پیریفرل نیوروپاثي اخته کیږي. دوهم ډاکټر صاحبانو چې زیات اندازې د ګوري هغه څه ده هغه ایډز ډیمنشیا او درېیمه ناروغي چې ډیره پکې لیدل کیږي هغه سپاینل کارډ ډیمیج ده. متوجه یعنی دغه ټولې هغه د برین ناروغي دي چې په ایډز کسانو کې لیدل کیږي او یا هم پکې را پیدا کېدای شي. لدې جملې څخه به دغه یوه دانه ووایو ډاکټر صاحبانو صحیح ده. یوه بله ناروغي به یې ووایو چې هغو ته موږ تاسې پروګریسیو ملټیفوکل لیکو انسیپلاپټي وویل ډاکټر صاحبانو. پروګریسیو ملټیفوکل لیکو انسیپلاپټي یوه بله ناروغي دی ډاکټر صاحبانو چې اکثره وخت په برین کې لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو. دا هم په دې کې شک نشته چې یوه وایروسي ناروغي ده یا هم تر وایروسي ناروغیو وروسته په دغه کې را پیدا کیږي په برین کې را پیدا کیږي. په خاصه توګه سره هغه کسان چې ډاکټر صاحبانو په پاپا وایرس باندې اخته وي کوم ته چې موږ تاسې جی سی وایرسز هم وایو. پاپا وایرس اکثره وخت جی سی وایرسز هم ویل کیږي ډاکټر صاحبانو. جی سی وایرس څه معنی جون کونینګم د کچې د وایرسز جون کونینګم وایرس ورته وایي دې ته په مجموع کې ډاکټر صاحبانو. او دلته یوه جمله ما لیکل ده چې دغه هیڅ کله ډاکټر صاحبانو له سی جي ډیزیز سره مه کمپیوز کیږي په دې باندې کوم ته چې موږ ته شی وایو ډاکټر صاحبانو مډ کاو ډیزیز. سی جي ډیزیز یا هم مډ کاو ډیزیز راځي وروسته دغه لیونۍ غوا د لیونۍ غوا ناروغۍ. خدای په دې ناروغۍ مه اخته کوه که نه په کومه ناروغۍ اخته یې د لیونۍ غوا یا پورین دې ته پورین ډیزیز هم وایي. پورین پروټینونه راځي په برین کې تجمع کوي او بالاخره یو حالت رامنځته کوي چې هغو ته د لیونۍ غوا ناروغۍ وایو وروسته راځي. تاسې پوهېږئ دا د برین ناروغۍ د سایکاټریک ناروغیان یا خصوصا د نیوروپاتالوجي ډېره دلچسپه په دې ده چې بیخي عجیبه ناروغۍ وي عجیبه اراز به لري ناروغان چې سړي ته خندا په ورځي. ښه یعنې له سی جي سره هېڅ کله د ډاکټر صاحبانو په دغه کې ما کمپیوز کیږئ چې په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو ما تاسې ته مخکې ویل اکثره وخت موږ تاسې په وایرسونو باندې اخته کیږو مثلا له هغې جملې څخه پوپا وایرس او تر دغو وایروسي ناروغیو وروسته ډاکټر صاحبانو ممکن ځینې وایرسونه یې لاره تر برین ورسوي او په برین کې دوامداره یوه پروسه شروع سي چې موږ تاسې هغه ته څه شی وایو پروګریسیو ملټیفوکل لیکو انسیپلاپټي. یعنی په مثلا یوه ساحه دلته یې نیول ده یوه ساحه هلته دوامداره هغه ساحې ته لیکوسایټ راځي ډاکټر صاحبانو او برین تخریبوي یا یې ډیمیج کوي او انفلمیشن یې پکې شروع کړی ده. په دې خاطر ورته پروګریسیو لیکو انسیپلاپټي وایي ډاکټر صاحبانو. مثلا دلته دې ساحې ته لیکوسایټونه راغلي دي انفلمیشن شروع شوی دی دلته شروع شوی دی په مختلفو ساحو کې داسې په محراکي ډول سره شروع شوی وي ډاکټر صاحبانو. پیمیل ډاکټر صاحبانو یا هم پروګریسیو ملټیفوکل لیکو انسیپلاپټي چې دی ډاکټر صاحبانو په هر چا کې نه واقع کیږي. دا ناروغي هم لکه د ایډز په ډول سره په هغسې ناروغانو کې واقع کیږي چې د هغوی معافیت کمزوره وي ایمیونو کمپرومایزډ ناروغانو کې ډېره لیدل کیږي. په صورت عموم کې که تاسې فکر کړی وایروسي ناروغۍ په ټولو په هغو کې ډېرې دي. وایروسي ناروغۍ اکثره په ایمیونو کمپرومایز یا هغه کسانو کې چې معافیت یې کمزوری وي پکې زیاتې وي ډاکټر صاحبانو. د دې تر څنګ ډاکټر صاحبانو چې په دې کې نه یوازې دا چې دغه پکې زیات وي مثلا تر ټولو ښه مثال یې سایټومیګلي وایرس دی ډاکټر صاحبانو ټوکسوپلازما دی ډاکټر صاحبانو همدارنګه مختلفې نورې فنګسي ناروغۍ دي چې دا ټول په اکثره وخت په هغو کسانو کې لیدل کېږي چې معافیت یې کمزوری وي لکه په خاص توګه سره د ایډز په کسانو کې ډاکټر صاحبانو هغه کسان چې ټرانسپلانټ ورته سوی دی ډاکټر صاحبانو هغه چې نور ډیجنریټیو ناروغیان لري اکثره وخت دوامداره سټیراید اخلي یا ایمیونو سپریسډ دواګانې اخلي. په هغو کسانو کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو مختلفې ناروغۍ واقع کېږي چې له هغې جملې څخه یو هم دغه پاپو وایرس دی ډاکټر صاحبانو یا دا جی سی وایرس چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو. او دا جی سی وایرس یو خاصیت لري په برین کې مختلفو ځایونو کې ما درته ویل چې انفلمیشن رامنځته کوي او پایله یې ډېره خرابوي. تر ټولو خراب شی چې په دغه وخت کې لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو هغه د اولیګوډینروسایډ تخریب ده. یعنی په هره ساحه کې چې ډاکټر صاحبانو دغه انفلمیشن شروع سو په هغه ساحه کې اولیګوډینروسایډ تاسې پېژنئ ما تاسې ته ویلي ګورئ د باندې زموږ تاسې تر عصبي تارونو چاپېره اکثره شوان سیل لیدل کېږي او په برین کې دننه بیا څه لیدل کېږي اولیګوډینروسایډز. نو معلومه خبر ده په برین کې دننه مایلین پرده یې جوړه کړې ده لکه سره کوم چې د باندې شوان سیل جوړه کړې وه.
نو په دغه کسانو کې په دوامداره توګه سره ډاکټر صاحبانو په برین کې دننه شي شروع وي ډیمایلینیشن، دا معنا چې همدغه حجرات په کې تخریبیږي ډاکټر صاحبانو، او دا چې څومره پر مخ ځي همدومره به سخت کلینیکي اعراض ولایم هم وي. د سترګو له نظره که چېرته موږ تاسې په دغو کسانو کې وګورو ډاکټر صاحبانو په مختلفو ځایونو کې به انفلمیشن شروع وي، په خاص توګه سره په ګری مټر یا وایټ مټر کې، خو ډېر به په تشکیل دل کېږي په وایټ مټر کې، ځکه چې اولیګوډینډروسایډ په کومه ساحه کې ډېر دي ډاکټر صاحب، په وایټ مټر یا هم په کومه ساحه کې چې اکسونونه پراته دي ډاکټر صاحبانو. په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په سیریبرم کې دا کار لیدل کېږي، په برین سټیم کې مثلا لکه مثلا سیریبیلم کې همدارنګه لیدل کېږي ډاکټر صاحب، سپینل کارډ کې دغه ډیجنریشن لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو ډیمایلینیشن یې تر ټولو مهمه نښه ده، یعنې تر عصبي حجراتو چاپیره اولیګوډینډروسایډ تخریبیږي او اکسون یې لوڅیږي. یو بل اکثره وبګورو چې ساحې ته مکروپاج راغلی دی او مکروپاج له څه شي څخه ډک دی، له شحمیاتو څخه ډک وي. اولیګوډین دغه چې دی ډاکټر صاحبانو ډینډروګلیل نیوکلیک کنټینینګ پرپل وبخښئ ډېر ساحې ته به وګورو ډاکټر صاحبانو چې په کومه ساحه کې انفلمیشن شروع دی ډاکټر صاحبانو، هغه ساحه په اول کې سره معلومیږي، پړسېدلې معلومیږي، انلارج معلومیږي ډاکټر صاحبانو، چې زیات ورته مکروپاجونه هم راغلي وي یا لیکوسایټس ورته راغلي وي، په دې خاطر خو همدغه نوم لکه مثلا لیکو انسیپلاپټي کلمه ورته کارول کېږي، هغه په دغه وخت کې ډېر څه دي کوي، اما د وخت په تېرېدلو سره برعکس هغه بیرته اټراپي کوي او کوچنی کېږي ډاکټر صاحبانو. په حجراتو کې دننه که مایکروسکوپ کې وګورو ډاکټر صاحبانو یو قسم وایرل انکلوژنز به وګورو چې خپله له وایرسه ډک یو قسم کڅوړې دي د دغو حجراتو په سایتوپلازم کې لیدل کېږي، حتی په نیورانونو کې هم لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. او پایله به یې څه شی وي؟ د برین اټروپي، د برین کوچنی کېدل او د اکثره عصبي حجراتو له منځه تلل، لکه په دغه پکچر کې چې تاسې لیدل کېږي.